बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। دا ټوکېټ دویم کلاس سره زه حاضر یم. ښه په دې تیر کلاس کې مونږ څه چل کړو؟ یونټ کمان یو کړو، یعنی ډرایینګ یونټ سیټ اپ یو کړو، لاین کمان یو کړو، ارتو موډ باندې هم کار کړو، او زد انټر ا انټر څنګه کار کوي، د ماوس کرال ډبل کلیک څنګه کار کوي، ابجیکټ سنیپ څنګه استعمالي. په دې باندې مونږ خبرې کړې وي. ټیک شو کنه؟ اوس مزید مخکې ځو. ښه مخکې ځو او څه چل کوو؟ دا خو ما 14 بای 14 یو کمره وه، هغه مې جوړه کړې وه. صحیح شو که نه؟ نو داسې چل کومه چې اوس په دا به ډیلیټ کړم. دا مې ډیلیټ کو. یونټ سیټ اپ ما کړی دی. که تاسو په دې کلاس باندې په پوهېدو کې مشکلات نو شادنی کلاس وګوره. ښه شادنی کلاس ډېر اهم دی. زه به ال انټر کما، څه چل به وکړم؟ ال به انټر کما. ارتو موډ مې آن کړی دی، نو زه به 14 فوټ د فوټ دپاره ما دا نشان ورکو 14 فوټ. بیا به ښکته راشم 14 فوټ، بیا به دې خوا راشم 14 فوټ، بیا به دې خوا راشم 14 فوټ. ټیک شو؟ یعنی دا 14 بای 14 کمره ما جوړه کړه. اوس په دې چل کومه د اپسیټ کمانډ نه به کار علم. د کم کمانډ نه به کار علم؟ د اپسیټ کمانډ نه. ښه د اپسیټ کمانډ نه به ولې کار علم؟ بغیر د اپسیټ نه خو کار کیږي نه. صحیح ده که نه؟ ښه دا به لږ ډېر سایز کمه. په دې کې به یې لیکم ورسره هم چې بیا مونږ ته پته وي. ښه دلته کې به راشم که نه؟ څه چل به وکړم؟ دا زموږ سره و اولنی. ټیک شو؟ په دویمه باندې مونږ څه کړی وو؟ دا په دریم باندې مونږ څه کړي وو؟ دا په څلورمه خبره پکې څه وه؟ دا یو وه. ټیک شوه؟ پنځمه او شپږمه خبره، یعنې په تېر کلاس کې مونږ شپږ خبرې چې دي هغه کړې وي. ټیک شو که نه؟ اوس به مونږ اومه خبره کوو. اومه خبره به صحیح اپسیټ کمانډ وي. ښه اپسیټ کمانډ ته ډېر په غور او په فکر سره ګوره چې اپسیټ کمانډ څه کار کوي. لیکم یې نه چې اپسیټ کمانډ دا کار کوي، خو دلته کې زه پریکټیکلي کوم. د اپسیټ دپاره زموږ سره کمانډ دی او انټر. څه دی؟ او انټر. او چې ما کله انټر کړو نو په دې ځای باندې فوکس وکړه. په دې ځای وایي اپسیټ که نه؟ سپیسیفای اپسیټ ډسټنس. د اپسیټ ډسټنس مونږ ته وښیه. درې خبرې کړې دي. یو یې لیکلی دی ترو، یو یې لیکلی دی اریز، یو یې لیکلی دی لیر. یو اوس مونږ چې کوم اپسیټ یوز کوو که نه هغه به ترو وي. ښه ترو به وي، خو لکه مونږ به ورته ویلیو ورکوو. ښه چې څونه مونږ له پکار دی. نو څه چل به وکړم؟ دیوال زمونږ سره یا 9 انچي یا 4.5 انچي. نو اوس د وال ریکوایرمنټ د نقشې په مطابقت سره دي. هغه خو بیا په تا باندې ډیپینډ ده، ځکه چې اټوکیټ خو هغه څوک کوي چې سیول انجینیرینګ کړی یا ارکیټیکچر کړی، نو به د دې خبرو نه خبري. نو په دې ځای کې زه 9 انچي دیوال چې دی هغه جوړوم. نو 9 به صرف انټر کړم. په دې باندې له پاسه ساینونو د دې حاجت نشته چې 9 باندې ما له پاسه انچ نشان وکړو. په دې زوم کې ورته وګوره، ګورئ په 9 باندې ما له پاسه د انچ نشان ورکړو. نه نشته حاجت ورته ولې نشته؟ تا ولا په یونټ سیټ اپ کې ورکړو چې انچه به وي. نو نو انټر. نو مې صرف انټر کو. دا مې راښکته، دا مې دې خوا، دا مې دې خوا کو، دا مې دې خوا کو. اوس د دې ټولې خبرې نه مخکې ذهن کې دا راوستل پکار دي چې ما خو د دې نه اپسیټ واغستو. اپسیټ خو مې واغستو. اوس په دې کې زه یو کمانډ بل یوز کوم. هغه کمانډ به صحیح 8 نمبر خبره به صحیح. هغه 8 نمبر خبره به وي فیلټ کمانډ به وي. ښه فیلټ کمانډ موږ څنګه په استعمال کې راوړو؟ فیلټ کمانډ په فیلټ باندې څه کېږي؟ اف مې انټر کو. کله چې ما اف انټر کو په دې زوم ایریا کې ګورئ وس سلیکټ فرست آبجیکټ یا انډو پولی لاین ریډیس ټریم ملټیپل زوم آؤٹ پې کما. اول می دا کلیک کو، بیا می دا کلیک کو. اوس دا کمانډ کینسل شو.
نو زه د کینسلېدو نه بعد بیا انټر وم نو کمانډ ته بیا انټر شم په زوم کې وګوره بیا رالم بیا مې دا سلیکټ کو بیا مې دا سلیکټ کو نو دا ګرانه شوه نو زه به فیلټ کمانډ ته لاړ شم په ملټیپل به کلیک وکم مې چې دا بیا دا دا نه کینسلې دا پورې به کار کومه سوچ کار به ختم کړای نه بیا به اسکیپ کما ټیک شوه دا خو ما اپسیټ کمانډ یوز کو خو د دې نه مخکې اهم ترینه خبره څه ده خانه په دا خبره باندې پوه نه وي نو بیا به چل کې مخکې به نشي تللی کار به نشي کولی هغه خبره څه ده هغه زموږ سره دی نهم نمبر باندې لاین ویټ لاین ویټ په صحیح دا لاین خو ځل را کوم خو د دې ویټ په صحیح نو لاین ویټ څه چیز دی دلته کې راشه کسٹمائز تا کسٹمائزیشن کې راشه لاین ویټ ته دلته نښه شوي دی مطلب دا دی چې په ډرایینګ ټولز کې به موږ ته دا لاین ویټ آیکان پروتي ال ډبلیو ډسپلی د دې شارټ کټ دی به دې کلیک وکړه کله زه به دې کلیک وکړم کم لاینونه چې دغه کې سیوا دي بولډ دي یعنی دلته کې چې زه راشم دې دې لیکلی دی لاین ویټ لاین په ویټ کې سیوای لکه ډبلی موټا چوت وي کنه نو هغه به موږ ته بیا ویزیبل کیږي نو یاد ساته چې د دیوال د پاره زموږ سره د لاین موټایی د لاین ویټ څومره پکار دی مونږه الو 0.30 mm ښه 0.30 mm کته چې دغه په دې خبره نه پوهیږي او کار دې کوو نو بیا به په انجینیرینګ کې شکی خلک به باندې تاسو نه کوي چې یاره دا لا څنګه انجینیر دی دا څنګه کار کړی دی ټیک شو نو دا ما سي چلو کو دا دیوال می سکو د دې لاین ویټ څه شو دا شو وسو ټول نه اهم خبره دا خو پکاره چې په لیر کې وشي چې دا خبره په لیر کې ډیسکس شي غره ښه نو دلته به زرا شمه لسمه خبره هغه د ما سره صدا لیر ال ای وای ای ار مو لیکو لیر ښه چې لیر مې جوړ کړی نو سر ټینشن براته نه ښه لکه څنګه ټینشن براته نه د سره دی دا کمرې نه نمبر 1 د لیر پراپرټي ته وګوره دا ما زوم کو په هوم سکرین کې په لیر پینل کې لیر پراپرټي باندې کلیک وکړه کلیک دی پوکو دې ځای ته وګوره دلته کې لیکل دی نیو لیر یا الټ ان په دې نیو لیر باندې کلیک وکړه چې کلیک ته وکړو دلته کې خپل نوم ورکا ایو وال سنوم ورکا وال د دې لیر سنوم شو وال دا لیر به اني دا بل په ولنه کلیک کوم دا لیر به فریز نه دا لیر به لاک نه دا لیر به پرینټ کیږي کته چې دا لیر جوړو مده دی په پرینټ کې نه راځي نو بیا په دې کلیک وکړي دا بیا نه پرینټ کیږي دا لیر کلر دی څنګه یره د لیر کلر دی دا ټایپ دا لاین ټایپ پیسې لکه زلوړ کوم دلته کې دا دنیا شه د لاین ټایپ دی نو زه ته من نه بس دا لاین ټایپ ته دا ټیک ته خپل بای ډیفالت ټیک ته لاین ویټ ته براشم دا به چینج کما وګوره 0.3 mm می کو ټیک شو نو به کیا خاصه نشته لیر بس کما کټ می کو وس چې ځکه کار کومه نو لیر به سلیکټ کوما نو دا وال لیر به سلیکټ کوما ال به انټر کما وس بلار شم 14 فوټ 14 فوټ 14 فوټ او 14 فوټ ودرې دو وس په دینه اپسیټ والم نه هاینچی او می انټر کو اپسیټ دی علامه صحیح شو دا به اوس فیلټ کما فیلټ میکو په دې خبره باندې پوه شوي که پوه نه شوي که نه به پوه شوي ویډیو بیا د سره کا او که پوه شوي به نو توجه نوره جوړه کا دا زموږ سره د کمره 14 بای 14 کمره ده وال اپسیټ ما دننه ته واغستو صحیح شو اوس په دلته کې جوړو ما خسکا همیشه 15 انچي می خسکا ورغلا صحیح ده کنه خسکا یعنی لاین براواله ما د دینه دی خواته
د دې نه دی خو 15 انچي انټر کا او کا کلیک وکا دا خسکه شو د دې ځګینه دا خسکه شو ځان به پوهه کنه به پوه شوی دا کلاس د سر نه کا وس د ډور سایز د مو سره سبا کار دی ډور بیډ روم ډور ها ډور څه وګړي شي دی خو بیډ روم ډور سایز نو بیډ روم ډور سایز د مو سره صحیح 3 فوټو چینج ملټیپلایډ بای خدا په پلین کې زموږ سره صحیح 3 فوټ چینج ښه نو زه به اپ سیټ وسواله ما 3 فوټو 6 انچ نو د دې نه دی خواته والا اپ سیټ خبر غوړو ته وګوره دا د اوس کټ کول غواړم دا به څنګه کټ کومه چې به سلیکټ کومه په ډیلیټ باندې به کلیک کومه نه کدي چې به سلیکټ کومه ای به انټر کومه نه را به شمه ټریم کمانډ به یوز کی راولم دولسمه خبره څه شو ټریم کمانډ ټریم ستوي راشه دلته ټي آر چې کله ته یو انټر کی نو دې بیا سوي سلیکټ ابجیکټ نو زه دم سلیکټ ابجیکټ پکې نشته خو انټر کا دی ویو ټریم کا نو زه ما چې ټي آر ډبل انټر دا دې لړکا د ټي آر ډبل انټر نه دا لړکا وس پکې دا د ډور سیمبل شو وس پکې د لاین د دې وینډو سیمبل لګاو ال انټر کا دلته کې راشه دا وتا ابجیکټ سنیپ ان کړی کپاجی سنیک نه پوا اولنې کلاس بیا وګوره دای سنټر دی په دې سنټر باندې مزان نه لاین راکو په دې کې زش پک کوټه کې لګوم نو دا د دیوال سنټر دی دا سنټر مال د بهر نه پکار دی یعنی د بارانی لاین نه پکار دی اب سیټ بواله ما 3 فوټ دې طرف ته 3 فوټ دې طرف ته دا به دلر کم دلته کې راشه د دې د لسمه خبره څه شو window size 6 feet window size 6 feet نو دلته کې راشه ټي آر ډبل انټر کا چې ټي آر دی ډبل انټر کو نو دا تیملر کا دا دې تیلر وس خبره د سیمبل رااله د سیمبل خبره رااله چې کله خبره د سیمبل رااله تعالی په کار ده چې لیر جوړ کی یعنی سوال سم خبره موږ سره شو لیر فار وینډو نو لیر فار وینډو نو لیر فار سیمبلز څومره سیمبلز چې دي دا غي د پاره لیر جوړو ما یاد ساته چې په لیر کې په لیر پراپرټي باندې کلیک وکم نوې لیر به جوړ کما هغه ته بولی کما سیمبلز څومره سیمبلز چې دي دا په خپل ځای ټکی خو دې لاین ټایپ ته به راشمه هغه په 0.09 ام کما کله دی ولا چینج کوو چې گرین شان دی کلر ولا ورکا صحیح شو کنه نو دلته کې راشه او چې کله سیمبل جوړوم نو پکا دې دلته راشمه او سیمبل لیر سلیکټ کما چې سیمبل لیر می سلیکټ کو نو ال انټر کا د دې نه دیتا یو ولا بدی سنټر باندې ډرا کا یو ولا بدی ځای باندې ډرا کا ٹھیک شو کدا سیمبل نورم خپل کې نو د دې 15 انچي دیوال کې د دې منځنی لاین نه 2 انچي اپ سیټ اعلی اخوا 2 انچي دیخوا او په سلونی انچي کې دی یو انچ اعلی منځنی لاین دی بیا کټ کا چې دا رګټي مزو کی وس ال انټر کا د دینا د زمو سره سمره وو 3 فوټ چینج نو د به بره طرف ته 3 فوټ چینج کولاویږي چې 3 فوټ چینج کولاویږي نو د ډور سیمبل بسنګي نو د ډور سیمبل لپاره انځل لسمه خبره کې به مونږه ارک کمان استعمال کو کمی د چې مونږه 3 پوینټ وایو ارک خو 3 پوینټ ایم انټر کو ایم سکو انټر کو اولنې پوینټ دا دویمه دا درېمه دا ټیک شو کټینګ نشو په دې خبره باندې پوښوي او کسنګا دا زما سره شو د کمرې دی وی کمرې حساب روان دي په دې کمرې کې شاته باتروم جوړول غواړم باتروم سایز هم سره ده 15 فوټه نو دې مې اپ سیټ واغس 15 فوټه او دیوالی ده 9 انچي نو اپ سیټ بوارم 9 انچي د دینه بهر فیلټ کمانډ بوس یوز کم دا مونږ کړی دي دلته کې استعمال کړو اف انټر دا د دې سره فیلټ کا دا د دې سره فیلټ کا چرته دې سره فیلټ ورنه کې غنا به بیا صحیح
او یې ګولایي کوي. ها ټي آر ډبل انټر د لانو دا تاسکا آزاد وا. ها نو تاسو ته خو پته ده چې دروازې د مخامخ صحیح زمو سره دلته کې زمو سره ډریسي. نو دا خو دا د پته ده چې 20 انچي زمو سره واردروبي 20 انچي زمو سره واردروبي. د دې نه بیا دې خو راشه 15 انچي او لاندې سي چلو کا. ها اوس دا خبره ټیک نه ده ځکه چې لیر صحیح نه سلیکټ شوی. نو دلته کې راشه د وال په لیر کې کار وکړه ال انټر کا 15 انچي کته راشه دا ها دا سیمبل دی. نو د سیمبل لپاره خو موږ ته پته ده چې دا لاینونه باندې کوم خو دا به داسې کلیک کړم او سیمبل ته به راشم. دا واردروب هغه سیمبل دی. دلته کې به المارۍ لګېدلي. اوس په دې چلو کړم چې د دې نه به اووه فوټه کې باتروم والمه اووه فوټه علمه یا شپږ فوټه علمه. شپږ فوټه مې د دې نه اپسیټ واغستو. دا دیوال د سینټر دی. نو دلته بیا خلک سینګل دیوال کوي. سینګل دیوال زموږ سره 4.5 انچي د دې نه به 4.5 انچ کې اپسیټ والمه. بیا به یو لاین ډرا کړم د دې نه به دې خوا راشم 15 انچي خسکا او دا به کته کړم ټریم کمانډ کې به دې دا لر کړم. ټیک شو خان. اوس په لاین راوالمه د ارک سیمبل به ورکړم لکه ډریس ته د ارک سیمبل. نو دا خو سیمبل و دا به کار نه و چې به دې کې نو دا به سیمبل ته وم. دا خبره ټیک شوه. د دې نه 15 انچي خسکا والا او بیا دې 30 انچو اپسیټ والا هغه بیا ټریم کا. بیا یو لاین راواله چې 30 انچي دا دروازه ده. نو 30 انچي به کولاویږي هم ارک کمانډ نه والا کم چې 3 پوینټ دی پوینټ فرست سیکنډ او تھرد. نو دا خو سیمبل دی. سیمبل ته یې واړوه دا دې ټریم کا. په دې خبره باندې ان شاء الله چې پوه شئ به دا یو کمره باندې پریکټس وکړه. زما دا ویډیو که تیز ای نو ته خپل سټیپ بای سټیپ خبره اوره په هغه ځای سټاپ کوه او هغه کار فالو کوه. په هغه ځای سټاپ کوه او کار فالو کوه. که چېرته تا داسې کوو نو ډېره زیاته اساني به یې درته په لرنینګ کې په پوهه کې او په سپیډ کې. نو ان شاء الله امید ده چې په دې ورکوټي کلاس باندې به پوه شوئ. په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساته. مونځ په وخت کوه او تلاوت کلام پاک په وخت باندې کوه او د الله نه دعا غواړه ځان دپاره ټول امت مسلمه دپاره زمونږ دپاره او د بل کلاسه پورې مال اجازت راکړه. د الله په امان.